په مخ باندې چې دا دانې راوځي نو تاسو دا غلطۍ مه کوئ او دا دانې د څه د وجې راوځي او د دې علاج څه دی او کومې داسې تبدیلي دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې راولو چې د دې سره دا کمیدی شي. نو دو دانو ته موږ په میډیکل کې اکنی وایو. کله چې دا هم راوځي نو د دې د وجې راوځي. کله هم چې زموږ په سرمن کې د ویښتو لاندې چې کوم غوړ پیدا کیږي کوم ته چې سیبم ویلی شي چې د هغې زیاتوالی راشي نو دا دانې راوځي. دویم دا چې کله په ځوانانو کې یو هارمون ورته ویلی شي کوم ته چې انډروجینک هارمون ویلی شي نو د هغې د وجې هم دا کیږي. درېیمه وجه دا ده چې دې ځایونو ته بیکټیریل انفیکشن یعنې خرابي راشي نو د هغې د وجې هم کیږي. او د دې د علاج دپاره چې کومې جرنل فارمولې استعمالیږي هغه بنزویل پر اکساید دی، سلیسیلیک اسید دی او ریټینویډ دی. او بیکټیریل انفیکشن دپاره انټي بایوټیک استعمالیږي او دې دپاره هارمون تراپي هم کیږي. او کله هم چې دا د چا په مخ باندې وي نو هغه د دا بار بار مه چیړي او مه د شوکوي او مه د زورونه ورکوي چې د دې سره دا خواصې هم پرېږدي چې نورې هم زیاتېږي. د دې کمېدو دپاره تاسو 2 ټیمه فیس واش کوئ، اوبه ډېرې زیاتې څښئ او د دې سره هغه خوراکونه مه کوئ کوم کې چې غوړي، مساله او مرچکي زیات وي کوم ته چې جنک فوډ ویلی شي. او دې دپاره غیر معیاري کریمونه هم مه استعمالوئ او هغه کریم هم مه استعمالوئ کوم چې بار بار غوړ پیدا کوي. دې دپاره بهترین خوراک چې کوم دی هغه فروټ او شنه سبزي ده. نو دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ او که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي د خپل فرینډ سره شیر کولی شي. شکریه، الله حافظ.